بسم الله الرحمن الرحیم راځو ورډ پروګرام ته او نن موږ تاسو په دې کې وایو پرون چې ویلو انفو کې دغه باندې غږیدلی وو کبه خې په انفو باندې غږیدلی نه ډیر راځو درس ښه دا فایل انفو انفارمیشن د خپل سوال د معلومات درکې دی فایل په اړه کې چې څومره سایز یې دا څومره ورکې دي څو لغات دي کې څومره وخت کې دا جوړ شوی دی یو منټ کې جوړ شوی ټایټل یو پریکټیس په نوم ده بل ټایټل ته کولای شي دلته ورته ولیکي دا صرف خانه‌پوري کول دي څوک دلته راځي نه دغه ځای پسې ګوري خو که دلته د خانه‌پوري کولی وی که د دې نه بغیر ټیکس دي ټیکس په فیسبوک کې هم ډېر استعمالېږي که نه هلته څه وظیفه اجرا کوي مثال زه یو پوسټ کوم تاسې ټول هم کې ټیک کوم دې وظیفه دغه شوله چې ما په ټایم لاین باندې خو باعث هم دا شیر سي د تاسې په ټایم لاین په آیډیانو باندې به هم شیر سي که تا اجازه ورکړي دلته چې دا اصل کې ټیکس په هغه کې استعمالېږي دا سرچ لپاره هیش ټیک بیخي په ټولنیزو رسنیو کې ډېر استعمالېږي هغه علامت نمبر چې کوم ده عايزينه ساده پښتو کې دغه ګټه چې کله تاسو هیش ورکړي پکتیا مو لیکلای دی مطلب دا ته چې بیا څوک په فیسبوک یا ټویټر کې چې په هر ویب سایټ کې هغه سرچ کی هیش ورکړي او پکتیا ولیکي چې تم چې تا لیکلی یا صرف پکتیا سرچ کی اول هغه ورته راخلي کوم کې چې تاسو چا هیش ټیګ سره استعمال کړي دلته څه وظیفه ده فرض کې دغه فایل تاسو سیو کړی ده د پریکټیس په نوم باندې پکتیا باره کې معلومات دي کې انټرنیټ ته اپلوډ کې اپلوډ کول نو مخکې به د ټیکس کې وته ولیکه پکتیا یا کې د سپیل غلط لیکي څوک پکتیا لیکي آی اس څوک وای اس ر لیکي دغه متورکه کاما سپیس ورکا گردیز سید کرم مثال څومره چې ټیک ته زیاته او بیان دیکھنے صحیح ده دا ورته ورکړي نو دا لغات کې چا بیا په انټرنیټ کې سرچ کړو تا دغه فایل کړی دا اپلوډ کړی کوم ویب سایټ ته په ګوګل کې چا دغه لغاتونه یو لغات سرچ ک نو په یو لینک کې به دا فایل هم ورته وښي دا په سرچ کې استعمالي کمنټري چې د کمنټ نه اخیستل سوی کمنټ معنا تبصره پوهه کمنټري پکې ښه شاټي وایي ښه ګولي وکړه ښه کیچ واخیسته وغیره وغیره ښې ونه کړ بدې وکړه دا باید داسې وکړي دا باید هغسې وکړي تبصره ده ښه دغه باندې که ته تبصره کوې د لیکنې باندې دلته یې کولی شي ضرورت یې نشته چې ویې کوي نه څوک دې پسې ګوري خو که چا درته چې ویې که بیا زه ګورم فایل ته رالیږلی بیا ورته وکړه هلته هم تاسې کمنټ په لیکلی شئ متن باندې له پاسه هلته بیا انشاءالله وروسته راځي کار په کوو ریلیټډ ډیټس دې فایل پورې مربوط تاریخونه لاست موډیفاید آخري وار دې کې تبدیلي کله شوې ده نن 10 بجې 12 منټه کله جوړ شوی ده 10 بجې 14 منټه اخري ور کله چاپ شوی ده بیخي چاپ شوی نه ده چې تاریخ نه کې تاریخ ښودلی بیا په هغه تاریخ باندې چاپ شوی بو او دې کې چا کار کړی عبدالله خان په نوم باندې ما یوزر اکاونټ جوړ کړی هغه کار کړی دی هغه جوړ کړی ده اوپن فایل لوکیشن دا فایل په کوم ځای کې سیو دا هغه ځای هغه فولډر راخلاص که په کلیک کړې باندې چې په کلیک دی که نو هغه فولډر ډیسکټاپ درته راخلاص او دا چې دوی چې مهم خصوصیات دي د فایل پراپرټیز آل پراپرټیز دا بس خانه‌پوري د هایپر لینک وغیرہ ورکا او څومره معلومات چې تا ورکول ورکا ګټه دې خاص نشته کولای شي دې ځای ته بیا راشي 2003 ورډ په سټایل کې کغواړي چې خانه‌پوري وکي به دې به کلیک کې دلته به ټایټل او سبجیکټ او هماغه اپشن دي ټیکس کې ما دا شان لیکل ته کی ورډز ورته وایي دا ورته ولي که خانه‌پوري وکه بس اوکې کا ضرورت نشته دې کې اکثر موږ تاسو ګورو چې کله دا جوړ شوی دا تاریخ چې وګورو څومره سایز ده څومره لغات دي کې کدا د پسلیدل وی ګور د دې نه بغیر موږ تاسو راځو پروټیک ډاکومنت خو پروټیک ډاکومنت کې کار کول نو مخکې زما سیو است ولې هلته زم تاسو چې خو موږ تاسو ویلې دغه فایل دا په دې ډیسکټاپ باندې سیو ده دغه ځای کې زه په یوه ادارې کې کار کوم زه نه غواړم چې هر څوک دا فایل وګوري نو باید پاسورډ ورکړم ځینو کسانو ته بیا اجازه ورکوم چې تاسو دې وګورئ خو تبدیلي اجازه بیا نه ورکوم په ادارې کې یو یا دوه داسې باوري کسان وي چې هغو ته اجازه وي چې مثال هر څه ته هغه ته تبدیلي پاسورډ هم بیا ورکوو نو دوه ډوله پاسورډ موږ تاسو دلته استعمالوو یو د خلاصولو پاسورډ بل د شي ته پاسورډ تبدیلي پاسورډ نو را به شئ فایل ته او په فایل کې به سیویز ته راشئ سیویز کې به براوز باندې کلیک کوئ F12 د دې شارټکټ دغه باندې به کلیک کوئ دغه فایل نوم مه بدلوئ ټولز ته به راشئ جنرال آپشنز ته
پاسورډ اوپن د خلاصولو پاسورډ زه یو پاسورډ ورکوم که تاسې اوږد پاسورډ ورکوئ د تبدیلي لپاره 2 پاسورډ ورکوم اوکې دواري بیا د کنفرمیشن لپاره د خلاصولو پاسورډ او تبدیلي پاسورډ رانه غواړي اوکې کومې سیو کومې څنګه دی چې بند که اوس هر هغه څوک چې پاسورډ نه لري هغه یې نشي راخلاصولی هغه کسان چې پاسورډ لري د خلاصولو هغه به یې خلاصولو پاسورډ ورکړي خو د تبدیلي پاسورډ تر غواړي دوی راخلاصولی نه شي څه چل به وکړي تبدیلي پاسورډ خو دوی نه لري ریډ آنلی باندې به کلیک صرف د لوستلو لپاره پس تاسې وګورئ ریډ آنلی لیکلی هم ده صرف د لوستلو لپاره یې راخلاص کړه د لوستلو لپاره دغه د راخلاص چې په دې کې تغیرات یې نه کېږي دا خو کې وشول خو دا پکې سیو کېږي نه تاسې سیو کوئ څه وایي اټس ریډ آنلی صرف د لوستلو لپاره راخلاص دې کې د تغیرات یې نه شي کولی بیا راخلاصوم هغه کسان چې دواړه پاسورډ لري نو هغه به اول یو پاسورډ ورکړي بیا به بل پاسورډ ورکړي د هغه نه وروسته به دې کې تغیرات هم کولی شي پکې سیو کولی هم شي بیا زه بندوم بیا راخلاصوم تاسې وګورئ هغه تغیرات به پکې سیو شوي وي دغه دې سیو دی او که پاسورډ ته لرې کوئ بېرته به لاړ شي F12 سیویز ته او را به شي له دې ځایه جنرال آپشنز ته ولدې ځای به دا هم لرې کړي او دا به هم ته ډیلیټ کړي او اوکې به یې کړي او سیو کول یې ضروري دي اوس به پاسورډ نه غواړي اوس راځو موږ او تاسې بېرته فایل ته انفو ته په انفو کې پروټیکټ ډاکومنټ د ډاکومنټ وساته په دې کې اولنی اپشن د مارک ایز فاینل دا داسې نه کړه چې دا یې کره کتنه شوی د فاینل اخري لوبه یې که نه مطلب د دې کره کتنه شوی د فاینل د دې کې نور څوک تغیرات ونه کوي دا داسې ده لکه جومات ته چې نوازې خبرتیا لګېدلې ده والا موبایل نه بند کوي بیا تراو کې هغه شریر وړکي څه وي پرېږده هغسې نه باسئ رنګټون ته بیا ماته زنګ وکړه قسم رنګټون یې لګولی چې په خلکو باندې واوري یا خلک په عذاب کې تراو په دوران کې نو دا هم دغه رقم ده صرف یو خبرتیا ده مطلب هغه خبرتیا سړی پاک نه منې کوي چې مطلب مزه نشي نه باسلی که نه څوک ته ولاړ دی چې دا وسایل نه کوي بند که موبایل دغسې نشي نه نیوتلی نو دا هم په همدې ډول ده دې باندې به کلیک کړي او کې به یې کړي اوس تاسې راشئ وګورئ په دې کې تغیراتو ته دې نه پرېږدي خو سپا صرف یو هغه راغلی خبرتیا ده که څوک مثال غواړي تغیرات کړي که صرف دې بټن باندې کلیک کړي بس بیا دې ستونزه نشته مطلب دومره قوي نه ده که نه اوس راځو د خلاصولو پاسورډ انکریپټ پاسورډ پروټیکټ دس ډاکومنټ دې باندې به کلیک کړي پاسورډ به یو واري ورکړي دوه واري به بیا دغه پاسورډ ورکړي اوکې به یې کړي دا به بند کړي سیو به یې کړي څنګه چې راخلاصېده د خلاصولو پاسورډ سره غواړي څنګه چې پاسورډ ورکړي راخلاص اوس تبدیلي پاسورډ له دې ځای ورکوو ډېر قوي پاسورډ اخلي خو اول راځم دغه پاسورډ تر لرې کوم لرې کولو څه طریقه ده په دې باندې به کلیک کړي او دا به تر څنګه کې ډیلیټ کړي اوکې به یې کړي سیو به کړئ سیو بټن ده بیا راځو تبدیلي پاسورډ ورکړو ریسټریکټ ایډیټینګ دې باندې به کلیک چې په کلیک دې که دا اپشن هم فعال کړي بیا خپله ولولئ ښه دا به هم فعال کړي او یې سټارټ انفورسینګ پروټیکشن دې باندې به کلیک کړي پاسورډ به یو ځل ولیکي دواري به یې بیا ولیکي اوکې به یې کړي دا اوس دومره قوي پاسورډ د بټن هم ګوره ټولو کار پرېښودو تقریبا لیکل ته دې بیخي پرېږدي نه که څوک لیکل کې کوي تغیرات کې کوي سټاپ پروټیکشن پاسورډ یې باید زده وي بغیر له پاسورډ په دې کې بیخي لیکل هم نشي کولی څنګه دی چې پاسورډ ورکړه د هغه نه وروسته بیا ته دې کې لیکل کولی شي له دې نه پس یو بل اپشن ده دغه انفو کې ریسټریکټ اکسس دا په نیټورک باندې استعمالیږي خو نیټورک خپله سیکیورټي لري بیا هم که نیټورک کې دغه ځای نه خلک نه استعمالوي فرض کړئ تاسو دا فایل شیر کړی ده فلانی دې ته لاسرسی ولري فلانی دې نه ورته لري فلانی دې راخلاصولی شي فلانی دې نشي راخلاصولی فلانی دې کمپیوټر بند کړي ټول دې بند کړي نو دغه نه ریسټریکشن چې کوم ده منع کولو ته وایي پابندي لګولو ته وایي نو دې باندې فعلا موږ تاسې ځکه کار نشي کولی چې یو خو نیټورک نشته بل کنیکټ ټو رایټس منیجمنټ سرورز اول خو به مایکروسافټ ډاټ کام سره کنیکټ کېږي دغه نه وروسته کېږي او که غواړئ چې مدیر صاحب نه امضا واخلي ایډ ډیجیټل سیګنیچر د دې ځای هم کېږي موږ تاسې انشاءالله بیا انزرټ کې په سیګنیچر لاین دغه ځای کې بیا وایو انشاءالله راځم له دې نه پس بل اپشن چې د موږ تاسې سره هغه دی چیک فار ایشوز فرض کړئ مخکې به داسې کار وکړه ما مشران نه لږ لږ اورېدلي جنګ په دوران کې به یو هېواد بل هېواد سره ستونزه وه مخابرې خو به یې ټولې هغه کول بیا به شفر و په هغه کې خبرونو کې مثال تلویزیون ته به کومندان ناست و یا به رادیو کې مثال که یو وارې ټوخی وکړه خبرو دوران کې وټوخل که نه خلک خدای چې ولا خو غاړې تازه کړي هغه کې هغه به شفر و
یا مثال تلویزیون خبرو ته ناسته که وخت یې ګوتې وروړې که نه دا یو شفر و که پته دې داسې کړه ته چل یې وکړه دا بل رقم چل ده کوډ ده که چېرته ورکې مرکې سره ګډې وډې کړي یو رقم هغه بل رقم کوډ دلته مثال د یوې ادارې ده دا یې دغه زه فایل رالیږم خو په دې کې څه لیکل پټوم لیکل ته زه رنګ بدلوم د دې لپاره چې تاسې ښه به پوه شئ انتخاب مې نه و غواړم چې دا لیکل پټ کړم دا زه اوس تاسو ته فرض که درلیږم را به شي دلته فونټ سیکشن د هغه به راخلاص کړي او دا به څنګه کې ودې لیکل دا لیکل خو کم ډېر لیکل دی دې کې معلومیږي نه رنګ هم درته بدلوم تک سپین رنګ ورکوم چې بیا وینم نه لیکلو رنګ هم سپینوم ښکته کېدای شي پریګراف زه ته هغه که مثال دا لیکل دي دغه ته زه رنګ دغه شي انتخاب هم سپین هغه خو سپیل غلط ده ځکه د ځې ښکاري ښه سپیل چې کله نه غلط په پیږ یې خو نه ورکړه مثال دغه نه دغه پریګراف یو لیکه سره زه اوس څه معلومات کېږي پاس لیکل شته که نشته دا خیر رنګ بدل شوی د لیکل خو دې باندې که کلیک بیا هم ښکاري پټ شوي لیکل خو بیخي ورک شول د هغو لیکلو مثال دغه رقم زه رنګ هم هغه کوم بدلوم سپینوم نو که غواړې چې ته چک کړې چېرې دې کې خو به پټ لیکل شي نه وي نو را به شي فایل ته چک فار ایشوز انسپیکټ ډاکومنټ یس او په دې کې به تاسې اوس وګورئ انسپیکټ باندې به کلیک کړئ څه ډاکومنټ پراپرټي میسنګ دی هغه کې خانه پورې نه ده شوې ښکته تاسې وګورئ هیډن ټیکس واز فاوند که ډیلیټ کړئ بغیر لیدل نه ډیلیټ کوي هلته ډایرکټ درته کوي هم په نورو افیس پروګرامونو کې ډایرکټ نه درته کوي ښه تاسې بیرته بیا څنګه را پیدا کوئ کلوز او دا به ټول انتخاب کوي ځکه تا ته خو ځای معلومات نشته چې کوم ځای کې دي لیکل ټول چې کله انتخاب کړل بیا به راشي دلته دا اپشن به څنګه کې غیر فعال ښه دا هغه یا لیکلو رنګ که بدل هغه به بیا ورته انتخاب کړي د عمر اندازه بیا لګي یا خو داسې پټول شي یو بل ډول هم پټېږي را به شي دلته شکلونو ته دلته شیپس کنټرول ونیسه کلیک په وکړه دې نه یوه کاپي اخلي دلته څه لیکل کومه کوزه فرض دلته مې جان چې ولیکل لیکلو رنګ سپین ده که نه به زه لږ ورته اتومات کړم دا مې راواخیست دلته مې کېښود او دې ته مثال زه رنګ هم دغه ته هم رنګ بدلولی شي اوس دې ته رنګ بدل کړه سپین رنګ او آوټلاین څنګه که دا ته سپین رنګ کوي معلومات یې نه کېږي یا په دغه کې دننه تاسې لیکل کولی شئ رایټ کلیک ایډ ټیکسټ او دې کې څه لیکل وکړه چې هر شي دې ولیکل زه به سم لږ چپ کې ولیکم مای نیم وغیره شي مې کې ولیکل دې اوس لیکلو رنګ چې کوم دا خاص هم سپین ده که نه که سپین نه یې ورته سپین کوم مشکل نشته لیکلو رنګ لیز هم کولی شي داسې سپین رنګ ورته انتخاب کړي خو انتخاب به یې کوي اول لیکئ اوس دې باندې زه رایټ کلیک کوم سینډ ټو بیک بیهایند ټیکسټ لیکل نه هم شاته وړم اوس دا هېڅ نه معلومېږي کلیک په کوه هلته هم شي سته پټ دي هغه ټول شکلونه چې د هغو تر شا لیکل پټ وي یا په راتلونکي کې کېدای شي د هغو تر شا لیکل پټ شي یا دوی په خپله د لیکلو تر شا وي دا به څنګه پیدا کوو دا ځینې خو ښکاره دي که نه ته وایې چې همدغه دي خو په دې کې شیپر سته را به شي دلته چیک اکسیسیبیلیټي باندې به کلیک کړي دا وګورئ هم اول دویم دریم څلورم څه پنځم دغه ده دقه ده اوس ته کولی شي دې باندې ته رایټ کلیک کړې او سینډ ان فرنٹ آف برینګ ان فرنٹ آف ټیکسټ دې کې لیکل خو نه ښکاري که نه اوس به کې وښکاري دا د ښه نیم شفر ده چرچ شي کړي دغسې ته بیا را پیدا کولی شي له دې نه بغیر یو بل اپشن ده په دې کې فرض که دې کې یو بل شکل هم جوړ کړی ده زه دې کې یو څه ښکلي ډیزاینونه سمارټ آرټ ده فرض که دا مې ورته راواخیست په دې کې مې لیکل وکړه فرض که موږ به کورس کې ورته وایو چې کمپیوټر او میتھمیټکس او دا بل مې خالي پرېښود دې ته مې ښه ښکلی ډیزاین هم انتخاب کړه دې باندې موږ داسې وروسته کار کوو دغه ډېره اندېښنه مه کوئ ښه په دې باندې موږ تاسې انشاءالله بیا کار کوو او دې ته یو ښه ښایسته ډیزاین چې کومه دلته ځای رنګه ورته انتخاب کړه اوس دا ما په آفس 2019 کې جوړ کړی که نه فرض که مونوګراف کتاب چې مې لیکلی ده
غواړي چې 2003 لپاره یې سیو کړي 2009 لپاره یې سیو کړي 2010 لپاره 2010 ته ډېر نه استعمالي کې خو 3 ته اکثر وخت استعمالي کې چې هغه لپاره یې سیو کړي ځینې خلکو سره زړې کمپیوټر وي که نه افیس 2003 کې انسټال وي نو افیس 2003 چې دا هغه نشي کولی چې د افیس 2019 فایلونه خلاص کړي یا د 2009 پورته د ځان نه پورته ورژن نشي خلاصولی هغه خو دا نور کولی شي چې خپل هم خلاص کړي او هغه د 2003 هم خلاص کړي نو دا د 2003 فارمیټ کې چې کله ته سیو کړي نو دې مطلب دغه دی چې څه د افیس پروګرامونه دي ورډ ټول یې راخلاصولی شي دا چې کله ټول راخلاصولی شي دې ته وایي کمپیټیبل فایل فارمیټ کمپیټیبل چې هر یو یې راخلاصولی شي نو ته فرض که غواړې چې دا 2003 لپاره سیو کړي خو یوه ستونزه ده دلته سیو کولو نه مخکې ته چک کوې چې یاره د لیکلو دغه ډیزاینونه یا د شکلونو دا ډیزاینونه دا خو به 2003 کې خو دا څه رقم خو دا وبه که نه به دا ما چې کوم مونوګراف لیکلی ده دا به دغه رقم پاتې شي که نه له سیو کولو نه یې مخکې ته دلته چک کوې چې یاره زه کومو ستونزو سره مخامخ کېږم که 2003 لپاره یې زه سیو کړم نو راځو چک کوئ فایل چک فار ایشوز چک کمپیټیبلیټي دې اپشن باندې به کلیک ښه دلته ستاسې ورته انتخاب کوئ کوم یو لپاره یې سیو کوئ ورته د 2003 تر لرې که 2019 مې صرف پرېښود 2019 کې هېڅ ستونزه نشته هغه کې به په همدې ډول ښکاري موږ تاسې اکثر 2019 لپاره سیو کوو نو 9 لپاره یې سیو کا په هغه کې یوه ستونزه ده shapes and text boxes will be converted to effects available in this format دا شکلونه څه دي دا به یې دا رقم نه پاتې کېږي 2019 کې چې کوم سټایل ده دا به داسې نه پاتې کېږي 2009 کې چې دغه لپاره کوم سټایل وي هغه ته به بدلېږي ښه دا خو دومره غټه ستونزه نه ده 2003 لپاره کې سیو کوو یا خو همدغه ده کې شکلونه به هغه د 2003 شکلونو ته بدلېږي خو دوه نور مشکلات هم دي کې سم ټیکس باکس پوزیشنینګ ول چینج دا یې ښه نه ده تا مونوګراف لیکلی دا عکس دې په یو ځای کې لګولی رسم یا شکل هغه به 2003 لپاره سیو کې لکه ځای هم تغییر خوري موقعیت کې تغییر راځي نو دا ښه اپشن نه ده دویم سمارټ آرټ ګرافیکس ویل بی کنورټډ انټو ا سنګل آبجیکټ وایي چې دغه شکل چې ما جوړ کړی ده چې په دې کې ما کمپیوټر هم ولیکم میتھمیټکس مې هم کې ولیکم انګلیش فرض که زه پکې لیکم په دې کې خو لیکل کېږي که چېرته ته 2003 لپاره سیو کې بیا یې چې ته تغیرات نه شي کولی دنه به یو شکل جوړ شي یو آبجیکټ نو هغه اوس په پوه شولې راځو چې کوی سیو کېږي څنګه موږ تاسې نن سبا اوس 2003 بیخي څوک نه استعمالي مخکې استعمال ډېر زه خپله مې یو سره مخامخ شوم ما 2019 ورډ کې یوه ریزت شي ولیکل لاړم ولسوالي کې و په هغه وخت کې هلته مې وروره جانه چاپ ته یوړه بازار ته مې څېړ ټوله سره 2003 انسټال و 2014 کال و نو مجبور شوم هغو نه سره خلاصوای نه څه بیا لاړم بېرته لیسې کې مې استادي کوله بیا لاړم لیسې ته هغه نه مې بیا څنګه چلو که بیا مې 2003 لپاره سیو کړه هغه عریضه بیا مې راوړه د هغه نه وروسته مې چاپ کړه دومره ستونزې سره مخامخ شوم نو مخکې له مخکې تاسې که چېرته خو نن سبا 2010 تقریبا 10 خو ټولو سره دي که 2014 او 19 خلک استعمالوي افیس خو مخکې دا ستونزې ډېرې وي نو راځو سیو کېږي څه رقم سیو ایز ته به لاړ شي F12 بټن ووایه ساده لنډ او له دې ځایه سیو ایز ټایپ او دلته راشه ټمپلیټ نه ډاکومنټ کا ټمپلیټ باندې بیا پوه کوم 2003 لپاره سیو کا چېرته سیو کړې نوم چې ورکړې ورته همدې ته نوم ورکړه 2003 او سیو هماغه اپشن یې بیا هم درکړې ګوره چې دغه ستونزو سره مخامخ کېږي ورته هم چې کنټینیو هلته چې ولیکل کمپیټیبل موډ کې ده کمپیټیبلیټي موډ کې ده په دې کې زه کلیک کوم چې تغیرات کې کم نب کې کېږي او لږ ځای هم مخکې دا څنګ ته دې طرف ته لاړ خو مونوګراف بیا ډېرو سره ګډوډېږي ښه ده ګوره دا لیکل ځینې دلته دي ځینې دلته چېرته پاتې دي ځینې دونه تر شا پاتې شول او دغه ځای کې پاتې شول THER ادر دلته لاړ نو ستونزو سره مخامخ شو بېرته غواړي چې 2019 ته یې بدل کړي را به شي فایل ته انفو ته په انفو کې اوس نوی بټن راغلی ده کنورټ بېرته څنګه کا 2019 ته یې واړوه هغه ستونزې لږ لا کې پاتې دي اوس هم په دې کې اوس موږ تاسې لیکل کولی شو مخکې نه پکې کېده بېرته بیا خپل حالت ته سره جوړوه بلکې ما وړي نو پرابلم نه دا خو به په دغه کې اړی
دغه کې به وایي 2003 ته 2003 به په هر یو کې اړولای شي بل ته 2003 سپورت به هو کې اړولای شي او چې پورته یې د دې غټول کې اړولای شي هغه چې کوم یو انسټال یې غته تبدیلی ښه مثال تاسو را 2013 انسټال دا ورډ 2000 چې کله کنورټ باندې کلیک 2013 ته بدلای که 2013 سره انسټال یې لسته بدلی که وې انسټال یې وته بدلی ما سره نوم انسټال د برته چیرې بدل ک نسته نوم نه بدلیږي نو تا پورې اړه لري که خو صرف نوم ورکول دي زه دې د 2003 نه لیکم سیده 2013 یو ته لیکم ښه راځم بده کې بل مهم اپشن چې دا ریکور ان سیو ډاکومېنټس 2003 افیس چې کوم وخت کې استعمالي د پیغه وخت کې ډیسکټاپ کمپیوټر وي نو غټه ستونزه وایي کومه ستونزه اکثر وخت به یو کس کار کاو لګیا بو نیم ساعت کار به کړی ساکټه به وکړېدله که نه هغه بیټري نه لرله یا به جنریټر ګول ته څه وجنه یا به څوک روان پښې کې مزه بند څه هغه نیم ساعت یو ساعت کار به دې کړی ټول ختم نو ډېره غټه ستونزه وه اوس هم ځینې پروګرامونو کې دا ستونزه شته خو حافظ حل کړې ده حافظ 2019 به دغه نه نوي چې کوم دي دغه کې دا ستونزه حل ده هر 10 ثانیې پس ته چې یو فایل راخلاص کړي په خپله یې سیو کړي څو ثانیې پس 10 نو که چېرته برکته هم سي بیخي دې ته یو فایل سیو کړی نه وي صرف راخلاص دې ته لیکل دې کې کړي 1 ساعت دې کې کړي 2 ساعته دې کې کړي نو چې کله برکته سي د اخري 2 ثانیو لیکل به نه کړي د 10 به نه کړي زیات نه زیات د 10 ثانیو به نه کړي خو دا فایل به له کومه پیدا کوي مهمه پوښتنه ده دا فایل چې کوم پروګرام کې کار کوي چې ایکسل وي که ورډ وي او که ایکسس وي او که پاور پوینټ وي د افیس په هر پروګرام کې چې تا کار کوي هغه باندې څنګه کلیک کوي اول خو هغه اپشن درکړي که هغه ځای نه مثال تا نه کینسل څه بیا به له کومه کوي ځکه هغه بیا اپشن نه درکوي دوه واري چې یو د کلوز څه درنه هغه ځای که نه بیا اپشن نه درکوي بیا له کومه ځای را پیدا کوي بډم کندېوال را به شي فایل ته انفو ته متوجه سه نو را به شي منیج ډاکومنټ او ریکور ان سیو ډاکومنټس ریکوري در یاد شو کنه دې باندې به کلیک کې او دې نه ورسته فعلا ما دغه فایل چې کوم دا قصدن بند کړی ده ګوره په څه سره لیکلي ان سیوډ دې باندې به کلیک کې او اوپن خدا ما چې کې لیکلي فکر ده اسیم بټن ویلې دي خدای شتر جوړ سوي ښه خو ما بیخي دا فایل سیو کړی نو قصدن یې بند کړی و داسې بندېږي ټاسک منیجر سره خلاص کړي رایټ کلیک او ټاسک منیجر دې ور دې کې بند ک کنه هغه فایل هم دغه لیست ته ځي هغه سیو کیږي نه قصدن بندول دي نو بیرته تاسو کولی ګوره دا دې سیو کړی نو اوس کې سیو کړئ سیو وکړه زه فعلا نه سیو او د موږ تاسو ښکته درس بل دی پرینټ ده پرینټ کې به کار وکړو ټول تکراري ده تقریبا څو وارې چاپ کړئ 15 وارې 10 وارې څومره وار دې چاپ کوئ هلته تعداد په خپل ورته ولیکئ په کوم پرنټر یې چاپ کړئ پرنټر به ورته انتخاب کړئ فعلا ما لکه چې هم نه ده کې انسټال خو یا به ورته انتخاب او په دې کې ښکته که تاسو وګورئ ایډ پرنټر پرنټ ټو فایل نوټ پیډ کې مې ویلي وو که نه نیټورک باندې که پرنټر وي ایډ پرنټر ایډ ټو فایل سیټینګ دې وکړه ځان سره سیو کړئ دې باندې به کړئ څومره واره کې چاپ کړئ آل ټولې چاپ کړه سلیکشن کوم لیکل دي چې انتخاب کړی وي صرف هغه چاپ کړه کرنٹ پیج موجوده صفحه تاسو دلته بدلولی هم شئ ګورئ زه لږ لیکل اضافه کوم دا د نوټ پیډ په رقم نه ده ښه لیکل رنګ ورته هم چې د تور کړه خوند نه ورکوي زه صحیح څه لیکل لرم خو صحیح څه کوي هلته کې شکل ده که نه ما وایي دا ولې نه ښکاري رنګ خو ورته تور کړه ښه د لیکل د مثال کنټرول پلس ا کنټرول پلس سی کنټرول پلس وي ډېر ور دي پیسټ کړي بیا ښه ډېر لیکل شول د تاسې وګورئ 14 مخه لیکل شو تاسې فرض کړئ چې دا یو 30 مخه لیکل اوس د پرنټ ته کنټرول پی پرنټ ته دلته ما کرنٹ پیج انتخاب کړی ده په دې ځای کې چې کومه وره کې عادت ښکاري دا کرنٹ پیج ده ښه ته کولی شي داسې بدل کړي دا کرنٹ پیج یا په خپله دغه ځای کې ورته ولیکې چې اووم مخ غواړم بل نه غواړم نو څنګه چې کلیک کړل ته کرنٹ پیج ورته انتخاب کړی صرف همدغه یوه صفحه 10 وارې ته چاپ کړي
کولای شي چې دا تبادل کې بری د کسٹم رینج د کسٹم رینج کې دغه ځای کې تاسو طریقې چې مثال 5 محکمه و محکمه د لسونه تر 15 پورې بیا کامه په درشم مخ بیا د 40 تر 15 پورې بیا کامه و بیا مخ څنګه چې پرېړ باندې کلیک کې مخکم خطر تفصیلی ویلې دغه صرف دغه صفحه ته چاپ کړئ بیا راځم بلې کې بل مهم سیټینګ چې کوم د دې نه ښکته چې مخکې نو ډاکومنټ انفو د انفو کې د کومه خانه پوری کړي کاغه چاپ کړي موږ تاسو هغه ډیر نه چاپ کوو چې کوی د لیکوال هم چیرته پوښ باندې ولیکو یا په دویم مخ او په اخري مخ باندې چیرته ولیکو خو که تاسو چاپ کول دی باندې کلیک ته چاپ کړئ کوم لیستونه د استعمال کړي مخ ته راځي کوم د لیکلو سټایلونه د استعمال کړي هغه نمونه راته چاپ کا دا نو دومره نه استعمالېږي مهم درس په دې کې چې دا only print art pages only print even pages دې څه وظیفه ده آډ وای تاک مخونو ته او ایون جفت وای داسې پرنټر شته چې هغه ورقه تر وځي اول مخ په دیو طرف او دویم په دی بل طرف چاپ کی خو که تاسو راچېته داسې پرنټر نه وو تاسو داسې پرنټر د چې په یو طرف چاپ کی اکثره په دې دفترونو کې دغه رقم پرنټر دي ته به دا سیستم څنګه برابر دی دې لپاره به داسې کار وکړي ورکې به ورته کېدی را به شي اول به ورته چې داسې کار وکړه څه شي 8 پیجز اول انتخاب کړه تاک نو اول مخ په یو طرف چاپ کی کنه اول دریم پنځم اووم نهم یولسم دیارلسم پنځلسم د هر مخ چې راوځي مې یو هغه جفت ورقه کې پرېږدي جفت مخ صرف تاق مخونه چاپ کی چې کله تر اخره پورې تاک مخونه چاپ کړي به ټول ورقه به دې بلټ ته واړي بیا به راشي دلته ورته انتخاب کی چې اوس د کار وکړه ایون پیجز اته چاپ نو د اول په شابه کوم یو چاپ شي دویم د دریم په شا څلورم پنځم په شا شپږم اتم لسم دولسم بیرته غسټالته برابر د دې نه بغیر راځو موږ تاسو بل په دې کې چې ویل پرنٹ ون سایډډ پرنټر داسې چې مثال په دوه طرفونو چاپ کړي خو ته په یو طرف غواړي پرنٹ ون سایډډ او په دوه طرفونو غواړي مینولی پرنٹ آن بوث سایډز په دوه طرفونو کولای شي چې چاپ کولیټډ منظم چاپ کا ان کولیټډ غیر منظم په ترتیب به ترتیب چاپ کا په ترتیب څه معنی سل مخ نور د لس واري چاپ کې اول مخ ته شروع کی تر اخري مخه پورې بیا بل اول مخ ته شروع کی تر اخري پورې بیا اول تر اخري مخه پورې لس واري به درته چاپ کی یدي چې څومره تعداد ور کړی او ان کولیټډ کې تر کم ده به ترتیب اول به اول مخلص واري چاپ کی ګوره تکراری ښکاری بیا به دویم مخلص واري چاپ کی بیا دریم مخلص واري چاپ کی بیا دا به بیا ترتیب ہے ستونزه به ته جوړي راځو پورټریټ عمودي چاپ کې ورکه باندې کې افقي چاپ کې لینډسکیپ دلته ګوره ورکه بدلیږي هم څه یا بیرته دا پورټریټ ته انتخاب کوي چې خپل حالت ته لاړ شي سایز د کاغذ ته انتخاب کړه موږ تاسو اکثر د کوم کاغذ استعمالو A4 خدا خو خیر دلته یو پښتنه بلم پیدا کی تاسو به دا غوړې تذکرې چې کلام د چاپ کړي جیب لپاره غټه ورکه وته کیږي کنه 4 سایز دا کونج کې به چاپ کې به ترتیب سره واخلي تر پرې کې ورکه ځای کیږي ډیره کاغذ ځای کیږي به ستونزې حل شي دا ورکه به په شپږو څلور به ډیر غوړسي کنه شپږ سي دي شپږو مسایب برخو باندې ویش خطکش به پکې دی او دا به څنګه کې پرې به کې کټ به کې دغه اندازه چې کله دې کټ ک نو د دې جګواله او پلانواله په دې سایز کې نشته ته به دا سایز چې دا اوس دلته څنګه ورکې کمپیوټر ته چې ما سره ما کاغذ څومره سایز ته کې هغه ما خپل جوړ کړی دی اوبه څنګه ته کېږي هغه سایز به تاسو څنګه ځخایم ته به دې کاغذ پلانواله او جګواله ناب کې په خط کش باندې 2 انچ د په انچ کې به وګورئ دوا علامه دي انچ دي لګور ټول په انچ کې ښکاری بیا بل شل دې نه مور پیپر سایز دا د 2003 افیس پیج سیټ اپ ده په دې کې براشي ګورئ A4 وغیرہ کې انتخاب دې دې بدل لیست کې شته خو زه تم چې وټ کې به پلانواله ولیکي هایټ کې به جګواله ولیکي او کې به او هغه ورکه بالکل دغه مخته برابر کې تذکره چې کومه کس د سره ده چاپ به کې په دغه سایز باندې به کسید ته چاپ شي او کاغذ بم نه ځای کیږي خدا سیټینګ شي اوس راځم دینه پس مارجنز حاشیه څومره پرېږدي نارمل مارجنز هر طرف نه څلور طرف نه څنګه د یو انچ ده نیرو تنگ دغه کې آیکن هم ښکاري نیم انچ د هر طرفه درمیانه پاس او کوز یو انچ د خیو چپ طرف ته او کم یو انچ ده او وایډ پلان پاس او کوز یو انچ او خیو چپ طرف ته 2 انچ میررد
آینې ته که تاسې کاغذ ونیسئ برعکس سرچپه کې ښکاري که فکر هم کړی دلته که تاسې وګورئ ښکاري مثال ته به روغ ښکاري دې طرف ته به دې ورکې کې سرچپه ښکاري دا وړتیا که چېرته په پرنټر کې وه خو درته چاپ دی کې کنې نه شي کولی تاسې یو ساده مثال درکړم دې باندې پوهېدو لپاره داسې یو سټایل ده که چېرته دې چاپ کاوه لکه آینې ته چې ونیسي دغه خپل طرف هم صحیح ښکاري دی بل طرف کې به برعکس ښکاري مثال که ته اوس ساده پرنټر ته ووایې چې زه رنګه غواړم دا امکان نه لري که نه دغه رقم که چېرته دغه میررډ هغه چې کوم پرنټر کې دا وړتیا وه درته چاپ کولی شي که نه نشي چاپ کولی او د ځینو زړو مامورینو 2003 افیس چې کوم د کمپنۍ نه سیټینګ راغلی و د مارجنز چې هغه ښي چپ طرف ته پاوباند 1 انچ و پاس او کوز طرف ته 1 انچ و هغه تیار بیا ورته کې روایت اوس پورې هغه مامورین کار کوي که نه هغه سیټینګ د هغو ډېر خوښ و نو هغه تیار دلته شته او که په خپله خوښه سیټینګ کې کسټم مارجنز ته به لاړ شي دې ځای به ټاپ باټم لیفټ رایټ نو ځای کې پریو ښکاري خو په دې کې یو آپشن نه وای دا پورټریټ او لینډسکیپ موږ تاسې هلته ویلې ګټر د ګنډلو لپاره دلته تاسې ګورئ چې کله زه اضافه کومه اضافه خپل ځای کې پرېږدي نو دغه به ورته فعال کړي هلته وګورئ معلومېږي که نه پریو کې تاسې به ځینې کتابچو باندې لیدلی هم دي دا په خاص توګه سیم چې ترتا وي هغو کې اکثره وي هم دا د ګنډلو لپاره ځان ته ځانګړی ځای پرېښودل دي دا بیا کوم طرف ته غواړي لیفټ چپ طرف ته ټاپ پاس طرف ته که رایټ ښي طرف ته کوم طرف ته چې ته غواړې هغه به ورته انتخاب کړي خصوصا زه فعلا نه غواړم کینسل او د نقل خورو لپاره سیټینګ د اخري هغه چې ده 1 پیج پر شیټ میکرو ته وایي که څه ته وایي اوس ورته انتخاب ده شیټ د کاغذ د یوې ورقې ته وایي دې به د یو مخ باندې څو د کمپیوټر څو مخه ته چاپ کړم یا یو که دوه انتخاب کې داسې دوه ته په چاپ کړي څلور کې انتخاب کې به د یو مخ باندې څلور شپږ اته شپاړس بس مثال که اته اته کې یا شپږ کې شپږ په یو طرف شپږ په بل نو 12 مخه ده په یوې ورقې کې سول بیا د نقل خواره سره پرېږدي بس به د یو جورابو مورابو کې یو ډېر ښه کار نه ده ښه خو که په ورډ کې د سره یې رسي کېږي او یا داسې کار وکړه ورته ووایه چې ما A4 سایز ورقه درته ایښې ده دلته د یو سکیل ټو پیپر سایز A4 سایز ورقه دې ورته وښودله پرنټر او کمپیوټر ته دې خوښه پرېښودلستي که یو مخ درته په چاپ کړه که دوه یې درته په چاپ کړه د لیکلو سایز ته هم ګوري که نه چې څومره لوستل کېږي دلته به مې سیټینګ ورکړی چې دومره سایز وي بیا دوه په چاپ کوه دومره سایز وي بیا یو چاپ کوه وغیره وغیره یو مخ او پیج سیټ باندې که تاسې کله کې هماغه د 2003 افیس چې کوم د پیج سیټ را خلاصېږي اخر کې به کوم بټن باندې کلیک کوئ پرنټ نو چاپ به شروع شي او شیر او د دې نه مخکې به که ژوند بیا بله ورځ کوي